بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ ولایت د امیر روغتیا ریاست لخوا 50 ټنه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي چې د یوې میاشتې په موده کې د مزار شریف ښار له بېلابېلو ځایونو څخه راټول شوي ول د رسنیو په شتون کې وسوځول. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس وویل چې خلکو ته د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو ترڅنګ د سالمې ټولنې او د خلکو روغتیا ساتلو په پارې دغه 50 ټنه تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي چې په مزار شریف ښار کې له هټیو او درملتونونو څخه راټول کړي ول د رسنیو او مسئولانو په شتون کې وسوځول. ادویه تاریخ گذشته و همچنان مواد غذایی فاقد کیفیت و همچنان تاریخ گذشته را از دوکاکین و دواخانه های مختلف شهر و ولسوالی های ولایت بلخ ما جمع‌آوری کردیم که این قیمت مجموعی در حدود 12 میلیون افغانی می باشد. په همدې حال کې په مزار شریف کې د درمل پلورلو اتحادیې رئیس ډاډ ورکړ چې اسلامي او انساني ارزښتونو ساتلو ته جدي پام کوي او هغه کسانو ته به اجازه ورنه کړي چې دا رنګه بې کیفیته او تاریخ تیره درمل او خوراکی توکي وپلوري. جمهوری دوا خودش نماینگر عزیز که ما میتونیم به قانون تطبیق کنیم و ما تعهد میسپاریم به این که ما هیچ وقت طرفدار از این نیستیم که دوای بی کیفیت غیر مجاز دوبلیکیت به بازار عرضه شود. له بلې خوا د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي قوانینو د ارزونې امیر خبرداری ورکوي که بیا هم څوک له دې کار څخه سرغړونه وکړي نو د هغوی سره به جدي قانوني چلن وشي. نو موږ به هغه ته مجازات ورکوو او دوا به یې راټولوو، بعد د هغې نه به بیا کومه چې زموږ په اصولو مقررات کې د قوانینو دي د هغې مطابق به موږ جزا ورکوو. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په مزار شریف ښار کې 2 اونۍ وړاندې 30 زره بستې غیر الکولي څښاک هم له منځه وړي ول. د مزار شریف ښار په 5مې ناحیې اړوند فقیر آباد سیمه کې 210 متر سړک باندې د کانکریټ اچولو چارې پیل شوې. دغه سړک د پرانیستې په مراسمو کې د مزار شریف ښاروال، ځینو دولتي ادارو مسؤلانو، د 5مې ناحیې امیر او د سیمې اوسیدونکو ګډون درلود. ښاغلي ښاروال خلکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول یو اړین امر وښود او د ښاریانو ستونزو په حل ټینګار وکړ. یک جای خوشی است الحمدلله. شاید در حکومت گذشته این سرک بسیار وقت مانده باشد تا به امروز کس غمش نمیخورد، کس غمش نخورد. الحمدلله با آمدن امارات تنها این سرک فقیر آباد نیست، ما 4-5 سرک دیگر هم اینمی تو کانکریت ریزی شروع کردیم که اونا در سر رسیده، ششم سینه‌ای است. یاد سړک په کانکریټ کولو 19 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کیږي. همدارنګه د مزار شریف اوسیدونکي د رغونې په برخه کې د ښاروالۍ فعالیتونه ستایي. د فقیر آباد سړک د مزار شریف ښاروالۍ له هغه منظور شوو 22 پراختیایي پروژو څخه دی چې کار یې اوس پیل شو. د مزار شریف ښار په 5مه ناحیه کې د 19 میلیون افغانیو په لګښت په 10 کیلومتره سړک د جغل اچونې کار پیل شو. د مزار شریف ښاروال وایي چې د 10 کیلومتره سړک د جغل اچونې چارې چې د قبة الاسلام له ښارګوټي څخه پیل شوي د ښار د 12مې ناحیې پورې به دوام وکړي. د نوموړې پروژې ځانګړې شوي 19 میلیون افغانۍ د افغانستان د ښاروالۍ ریاست لخوا ورکول کیږي. ما تقریبا 6 جای که مختلف شهر بوده کانکریت ریزی داشتیم، در سر رساندیم. فی الحال هم شروع است پروژه که درگرد مشکلات کلان شهر که است ریزی و کانکریت ریزی است درگرد حل شده رای است در 21 جای. د نوموړې پروژې مسئول وایي دغه پروژې کار مدت 2 میاشتې ده، خو نوموړی ژمنه کوي چې د ټاکل شوي مودې څخه به وړاندې دا پروژه بشپړه شي. از طرف ریاست شهروالی 2 ماه تعیین شده و ما تلاش داریم که این پروژه را بخیر قبل از میاد تعیین شده بخیر تکمیل و به بهره برداری بسپاریم. له بلې خوا دغه ښارګوټي خلکو د مزار ښاروالۍ څخه مننه وکړه او په دغه سیمه کې د نورو پروژو ترڅنګ د یو کلینیک جوړولو غوښتنه هم وکړه. روی امرته بازم به همین اندازه که اینا کار میکنن مشکلات مرفوع میشه و باز مشکلات خود را نه تنها یا بلکه سایر جا مشکلات خود را داره. اگر توانایی دولت باشه امیدوار هستیم که در آینده خدمت بیشتر برای از این مردم بکنه ان شاء الله تعالی.
ټاکل شوې ده چې دغه پروژې چارې به په 2 میاشتو کې پای ته ورسیږي چې د دې سره به د خلکو ډېرې ستونزې حل شي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.